راکې چې زه به دا برید خروم ته وخوره قسم چې دې تا ته ویلي و که نه همداسې ویل همداسې یې ویل که نه و چې که مې دا مه کوم دې څه ویلې وایي نه وي بل نه کوم همدکه د برید و هغې ته ډون کولې خلکو په نظرونو کې به ریشه هېڅ ښځه به مې پوه شوې نو تا هم ورته وویلې برید وخره وه تا هم ورته وویل نو هغه کسان هم دله لاړ هغه چې ستا کوم خپل کسان و هغه هم لاړل دله د هغه په برید د خدای لعنت کې خو یو څو ډکي و که نه خو یا دې وي او یا دې نه وي څه چل دی هغه برید څه رشوتۍ نیولې د هغه په برید چا څه کول نه خلک پرې ډېر زیات خفه دي چې برخلافه کېږئ ما تالیشه خلاف هم ګفټینګ مه کوئ دا به زما ګور دی ټولو ته درخواست دی چې کوي بس چار دی ښې کور دی آباد دی مونږ ورته هېڅ هم نه وایو پوه شوې الله دې خوشحاله او چاته مه کوئ ما یا پرې دې د هغه مزدري نه برید وي کوي او یا دې نه وي د هغه په برید صحیح تاسو هغې ته لیکل کوئ چې دې باندې کپړې وشله دا ګریوان هم در باندې شلولې دي نه نه دی راباندې شلولو دی راباندې شلولو خو دا د دې حل دی ای خدای ته وګورئ چې کم سړی ګفټینګ نه کوي نه دی کوي مونږ ته پوه شو که نه ډېره مننه به وي خو دا د کپړو شلولو دا ګور د بدن ښکاره کېدو دا پنشمنټ یې مه ورکړئ هسې هم نه کوئ که نه نو د دې شی نو ته بیا ساجت دی د دې شي ته ساجت شته دی مه کوئ زما لور ته ډوله ګفټینګ کوئ ما خو دونه خو هم هغه تېری نه ده چې تاسو دې ورته په سپک نظر ګوري ولې ورته سپک نظر یې کوئ زه کتو په څلور پنځو جنکو کې ناستو اوس هغه پیکې میچ خپل هغه دغه چې دی هغه دلته نه وباسي ته خلکو ته وایې چې ما نه برید خرېدې ما نو ته سړی نه یې څنګه چې ته خلکو ته دانه دانه خوټې دي د دې سړو داسې داسې دانه دانه خوټې دي او دا خلک پې داسې مړه دي که نه چې دې مار وختي ما کته ټیلر ته دغه څه نوم دی بل سړی څه نوم دی چیتا نه په لاسو خپو باندې ماشاءالله روغ دي ښه روغ جوړ دي ښه پلیګانې ورته وشولې چا ورته زمري را لړه کړل دانه دانه خوټې به یې نیولې ټیلر دی د هغې هم ښه برابر حساب دی هغه هم ګنډ او دا جینۍ چې زه ګورم یا به پې څوک پنسې شلی یا به پې خلک دغه کوي دا نستوڼي به پې شلی یا به ورته یاله بیګ سیټ اپ وکړه هغه لګ